ځله وطن کې سال وایي هغه د خیر راغلی یاره شکر ده که راغلی وای څه مشکل نه و ښه نور دا خبر ده لاندې باندې خیر سره وکړو یاره خیر سره مو وکړو تاسو څال ده کور کې څال ده والله شکر ده ژوند د او واړه ښه دي څنګه دي ښه دي ګزاره کوي حاجي صاحب څنګه ده اوس حاجي صاحب ښه ده ګزاره کوي پوه شوې مخکې مریض ولو څنګه ولو داسې لکه اول یې وایي مریض ده ښه دا مېوه د راغله پوه شوې اور کې د شور کې څنګه یې خبر ده راخله مې شاید راغله پوه شوې خبر ده ښه کار مار څنګه ده خبر ده یاره ښه ده بد نه ده ګزاره کوي پوه شوې ښه ته خو زه میم د پوه شوې سره دا خبره ده چې نو دومره کارونه نشته خو بیا ماتیا خولو لاس سره چلېږي ښه لاندې مې خیر ووایه خبر ده سبا خوند کړي که نه والله څه کولو پوه شوې نو ګزاره یې کوله خو خوند یې نه خو بیا هم کولو ګزاره یې کوله ښه هو ښځه ډېره تاسو به لاندې نه یې کړی نه لاندې والا وکړو خو هغسې خوند یې نه و پوه شوې لکه ولې نسته دی خو د پیسې نسته پوه شوې کارونه مارونه نسته پوه شوې اوس یې باندې نو خپله هم نه ولو واخیستو خپله هم پوه شوې چای مې د راخله پوه شوې دی خپله هم ووایه خو کارونه نسته پیسه ورکه ده پوه شوې نو دا تاسو ورور ده که دا ښه ده و دا یو راپاته ده پوه شوې کس یو دا خبر ده نو ټوپ سارا دي پوه شوې لیږلي م دي ښه ډېره چیرې دي په خیر سره ایران کې دي پوه شوې دا خبر ده نو څه کار روزګار څه غریبي مریبي پیسې ویسې راغلي ښه ده ګټه شته پوه شوې دا خبر ده یو دا کس یې پاته دا م لیږم دي په خیر سره ښه نو څه پاسپورټ ما څه قاچاقي دي پاسپورټ والله ښه و دغه پاسپورټ به ورته جوړوو پوه شو خو چې پاسپورټ سمه وخت زه به هم لاړ شم پوه شوې پات سوه سړی دی غرمې مړۍ به وخورې پوه شوې دا خبر ده د حاجي صاحب زوی ته یې باندې ماتال ده که نه دا چې ښه زه ډېره ښه د وخت نه مثلا مړۍ تیاره وه پوه شوې راځه باندې سره وځم پوه شوې باندې سره وځم زه د خبره دروازې خو سره لاړ شم که څنګه یې کوې